د تحصیل په طریقه د کاناډا ویزا اخیستل کوم ډول اسنادو ته ضرورت ده چې تاسې پوهنتون قبول کړي، کوم ډول اسنادو ته ضرورت ده چې تاسې د کاناډا سفارت ته ولېږئ تر څو ستاسو ویزا ریجیکټ نه کړي، آیا دغه مکمله پروسه بغیر د وکیل څخه کیږي او که نه کیږي، د ویزې پروسه څه ده او څومره مصارفاتو ته ضرورت ده. نو ویډیو مکمل وګورئ، مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. راځم دې ته چې کوم ډول اسنادونو ته ضرورت ده چې تاسې پوهنتون دپاره سبمیټ کړئ او هغه پوهنتون قبول کړي. لومړی a letter of explanation. a letter of explanation مطلب دا دی چې تاسې کاناډا ولې انتخاب کړه د درس دپاره، دغه د پوهنتون دپاره، او دغه پوهنتون او دغه رشته تاسې ولې انتخاب کړه. نو تاسې باید یو قانع کوونکی ځواب تاسې ولیکئ، مکمل یو لیټر تاسې جوړ کړئ، مکمل یو قانع کوونکی ځواب باید تاسې هلته ولیکئ. نو دوهم ټولو نه مهمه هغه فاینانشل سپورټ ده، پروف آف فاینانشل سپورټ، چې تاسې چې دغه درس دپاره د پوهنتون ویلو دپاره چې تاسې کاناډا ته راځئ، نو دغه د 4 کلن دغه دوران کې ستاسې مالی سپورټ څوک کوي، آیا ته پخپله کوي، ستا پلار یې کوي، ستا ورور یې کوي، ستا کاکا یې کوي، که هر څوک کوي، نو هغه دغه به تاسې ورته ثابت کوئ. نو بینک اکاونټ به ورته شو کوئ. په بینک اکاونټ کې تاسې $10,000 به ورته شو کوئ. په بینک اکاونټ کې دا ضروري ده. $10,000 به تاسې په بینک اکاونټ کې سپورټ کړي. دغه $10,000 چې دا د یو کال مصارفات دي او ورپسې $863 میاشتنی د ټیوشن فی ده، یعنی مکمل هم د ټیوشن فی او هم د هلته چې تاسې په فرض مثال په کاناډا کې اوسېږئ، پوهنتون ته ځئ، دا خو تاسې دولت خو نه سپورټ کوي، یعنی تاسې د درس دپاره راځئ، کوم شخصي پوهنتون دپاره تاسې اپلای کوئ، نو تاسې به دلته کیوبیک په نوم یو ښار ده، که چېرته تاسې آوټ سایډ کیوبیک اسئ، آوټ سایډ کیوبیک تاسې فرض مثال درس دپاره کوم بل ښار ته ځئ، نو تاسې به $10,000 تاسې ورته شو کوئ په بینک اکاونټ کې، او که چېرته په کیوبیک کې دننه بیا $11,000 تاسې ورته شو کوئ. نو میاشتنی ټیوشن فی $863 میاشتنی ټیوشن فی، نو دا به تاسې ورته شو کوئ. بینک سټیټمنټ به ورته ښیي، که فرض مثال پلار دې سپورټ کوي، ستا سپورټ د مالی سپورټ پلار دې کوي، د هغې وظیفه د هغې بینک اکاونټ کې دغه پیسې دا به هر څه به ورته شو کوي. که ورور دې کوي د هغې وظیفه چې څومره چېرته وظیفه لري، څه کار کوي، او مکمل د هغې امضا او مکمل یو لیټر جوړیږي، او همدارنګه بینک اکاونټ به ورته تاسې شو کوئ. او بله پروف آف ایډنټیټي، ستاسې پاسپورټ ته ضرورت دی. لومړی ځل چې تاسې کله پوهنتون دپاره اپلای کوئ، لومړنی لیټر آف ایکسپلینیشن، پروف آف فاینانشل سپورټ او پروف آف ایډنټیټي. دغه 3 شیان چې کله لومړی ځل اپلای کوئ دا د پوهنتون دپاره ضروري دي. بیا ورپسې هغه کوم اسنادونو ته ضرورت ده چې تاسې د کاناډا سفارت ته تاسې ولېږئ چې تر څو ستاسو ویزا ریجیکټ نه شي. نو مکمل هغه ډاکومنټ هم د پوهنتون پورې تړلي ډاکومنټس دي چې هغوی هم په دې پوه شي چې نو دغه سړی چې روان دی دغه درس دپاره مکمل آیا آمادګي لري او که نه لري. یو څو ډاکومنټس دي چې ضروري دي. اډمیشن لیټر ورته ضروري ده چې تا کله هلته فرض مثال لومړی ځل اسنادونه تا ورته سبمیټ کړه پوهنتون دپاره، یو اډمیشن لیټر تاسو سره باید وي. ا لیټر اف اکسپټنس، نو چې کله تاسې پوهنتون دپاره تاسې اپلای وکړه، هغوی یو اکسپټنس لیټر تاسو ته درکوي. دا باید سفارت ته تاسې ولېږه، سفارت په دې پوه شي چې دې سړي دغه پوهنتون دپاره اپلای کړی ده، دا یې اکسپټنس لیټر ده. اډمیشن لیټر، اکسپټنس لیټر، بیچلر ډګري، ټرانسکرپټ، study plan, English language certificate, IELTS, birth certificate, ties to Afghanistan. ties to Afghanistan نه مطلب دا دی چې کله فرض مثال تاسې باید دا ورته ثابت کړئ چې کله هلته تاسې سفارت ته دغه اسنادونه لیږئ، نو هغوی تاسو نه یو انټرویو هم اخلي. باید په دې انټرویو کې تاسې دا ثابت کړئ چې کله ما دغه درس مکمل خلاص کړه، هغې نه وروسته زه بیرته افغانستان ته راځم، یعنې داسې یو قانع کوونکی ځواب باید تاسې ورکوئ. دا چې تاسې بیا دلته راځئ او دلته تاسې مهاجرت دپاره پناهندګۍ دپاره تاسې خپل کیس مخې ته وړئ، هغه بیا ټولو ته چې څوک چې هرې لارې نه دلته راځي په هره ویزه باندې چې دلته راځي، هغه بیا ټولو ته یو قانون دی، کولی شي چې دلته خپل د پناهندګۍ دپاره خپل کیس مخې ته ویسي، هغه بیا مشکل نشته. دا چې لومړی ځل ته دلته راځي، دا مکمل دغه پروف دغه ثبوتونه باید دوی ته وړاندې کړي چې دوی پوه شي. او اپلیکینټس پی سلپ، نو ته چې کله د پوهنتون دپاره مکمل اپلای کوې، هغې نه وروسته هغه کوم فورم چې ته ډکوې هغه $150 هزینه لري، نو هغه سلپ به هم دوی ته وښیي چې دا مکمل د
د فورم دپاره پیمنټ هم ما کړی دی. خو دغه مکمله پروسه د بغیر د وکیل څخه کیږي، وکیل ته هیڅ ضرورت نشته. او دا چې دا مکمله دغه پروسه چې ما تاسو ته تشریح کړه دا د کوم ویب سایټ څخه تاسو کولی شئ چې دا مکمل پروسه مخې ته ویسي. دا فورم کوم ځای کې دی، دا اپلای څنګه کیږي، دغه اسنادونه مکمل موږ سټیپ بای سټیپ د کوم ځای نه موږ پیدا کړو. نو دا د کاناډا ویب سایټ ده. نو دغه ویب سایټ د تاسو ته دغه ویډیو زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم. نو دغه ویب سایټ هماغه د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته شو، تاسو کولی شئ چې هماغه ویب سایټ ته لاړ شئ او تاسو کولی شئ مکمل دغه سټیپونو باندې تاسو مخې ته لاړ شئ او خپل فورم ډکوي. ورپسې کوم هغه اسنادونه چې مکمل ما تاسو ته وویل مکمل هغه اسنادونه لیستونه هلته شته دي. نو یو په یو به تاسو ډکوي ورته او همداسې به مخکې ځئ. او که بیا هم څوک څه پوښتنه لري نو کولی شي چې په کمنټ کې پوښتنې ما سره شریک کړي.